د پښتو لیک لوست درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. هغه تېره یوه ویډیو کې موږ د پښتو په همشکله تورو خبرې کولې، یا دغسې توري چې شکلونه یې سره ورته دي، لکه دغه ب پ ت ټ یا جیم چ څ ځ ح. نن دې ویډیو کې ځینې هغه توري در سره شریکوم چې تلفظ یا ویلو کې سره نږدې دي یا ورته والی لري، خو موږ باید هر توری په خپل ځای تلفظ کو. مثلا دا ز ده او دا ځ ده. ځ ته ځینې خلک ځیم وایي، دا دواړه باید سره بیل کړي. اوس ځم، ځم کې ځ راځي، په ځ سره به یې نه لیکي. یا ځه، یو چاته وایي چې ځه یا روان شه، په ځ سره به یې لیکي. که په ځ سره یې ولیکي بیا زه معنا ورکوي. اوس لکه لګیږي چې مصرفېدو په معنا دی، باید په ګ ولیکل سي، خو ځینې خلک یې په ګ سره لیکي چې دا سم نه دی. یا مثلا لږ چې کم ورته وایي، باید په ګ سره ولیکل سي، ځینې کسان یې په ګ لیکي. دوه خبرې سوې. یا نور کسان داسې دي چې د خ ه او خین فرق نه کوي. خ خپل ځای لري، خین خپل ځای لري، ه خپل ځای لري. که د یو په ځای بل ولیکي معنا یې بدلیږي. اوس زه تاسو ته وایم ښار. ښار په خین سره باید ولیکل سي. ځینې خلک ښار ته ښار وایي، که په ښې ولیکي ښار بیا زغې ته وایي. ښار بیا انګیسې ته وایي د پلاني ښار نه کېږي، یا یې انګیسه له چا نه کېږي، مطلب چا نه یې ډار نه کېږي. او که په ه سره یې ولیکې بیا هار ترې جوړیږي. هار چې عامل هم خلک ورته وایي، په غاړه کوي، چا چې کوزده وي، واده وي، یا نور پروګرامونه وي، خلک ورته هار یا عامل وربړي. نو دغه ځینې توري دي چې سره ورته دي، او تاسو هر یو باید په خپل ځای او سم ولیکئ. او که په کې فرق ونه کړئ بیا د یوې کلمې معنا ورسره بدلیږي. دا ډول ژ سوه، ز سوه او جیم سه. ځینې کسان په دغو تورو کې سره فرق نسی کولی. اوس لکه ژوند ده، څوک یې ژوند بولي، څوک یې ژوند بولي، څوک یې ژوند بولي. دا بیا باید په ژ ولیکل سي، خو دا جلا بحث دی او زه به په پښتو رسنیزه ژبه کې ورباندې بحث کوم. خو دغه یو څو یادونې سوې ستاسو دپاره چې دې ټکو ته پام کوئ. نور راتلونکي ویډیوګانو کې یوه بله ویډیو ده په تورو، او بیا هغه نه وروسته به درسونه شروع کیږي چې توري څنګه سره تړل کیږي، کومو کلمو کې باید توري وتړو، کومو کې نه تړل کیږي. لنډ لنډ داسې طریقو سره چې تاسو ته اسانه په ذهن کې کیني او وپوهیږي چې مثلا الف که مخکې یوې کلمې نه راسي د یوې کلمې سره هم نه یو ځای کیږي، خو که وروسته راسي له ډېرو کلمو سره یو ځای لیکل کیږي او له ځینو سره نه لیکل کیږي. که غواړئ چې زموږ دا ټولې ویډیوګانې تاسو ووینئ، زما فیسبوک یا فیسبوک پاڼه او یا هم ټیک ټاک در سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت.